درنو دوستانو سلامونه او نیکی هیلې په دې هیله چې تاسو به جوړ وئ. نن ورځ درته هغه لس کړنې درښیو چې د اعصابو او خصوصا د حافظې په ښه والي کې له تاسو سره مرسته کولی شي. ځینې هغه کړنې دي چې کول یې د اعصابو لپاره مهم دي او ځینې هغه کړنې دي چې نه ترسره کول یې مهم دي. خو په دې لسو کړنو کې هغه موارد شامل دي چې ځینې یې کول پکار دي او ځینې یې پرېښودل پکار دي. راځو د لومړی بحث ته. لومړی بد خبرونه او بدې پیښې دي. هغه خبرونه، هغه بدې پیښې چې موږ او تاسې په ژوند کې اورو، یا له نږدې خلکو څخه یا له چاپېریال څخه یا خصوصا له رسنیو څخه، نو دغه پیښې زموږ په مغزو باندې ډېره بده اغیزه کوي او نه اورېدل او نه لیدل یې مهم دي. خصوصا هغه پیښې او هغه کړنې چې زموږ او تاسې په ژوندانه پورې اړه نه لري او په موږ باندې هیڅ اغیزه نشته، نو هغه کړنو څخه باید ډډه وشي او بد خبرونه وانه اورېدل شي. دویم، په لوړ غږ میوزیک یا سندرې اورېدل. په لوړ غږ میوزیک یا سندرې اورېدل هم د دې لامل کیږي چې د اعصابو ځینې حجرې زیانمنې سي یا زخمی شي. نو ارواپوهان او ډاکټران سپارښتنه کوي چې په لوړ غږ همیشه میوزیک اورېدلو څخه باید ډډه وسي او دا د حافظې په کمزورۍ باندې هم تاثیر کولی شي. دریم، یوازې اوسېدل. تاسو به ډېر خلک لیدلی وي چې یوازې وي، ګوښه وي، انزوا وي او په داسې حالت کې اوسیږي چې له هیچا سره راشه درشه نه لري او په ځان د ځای کې ژوند کوي، چې دغه حالت بالاخره د اعصابو او حافظې باندې بد تاثیر کوي او انسان ته ډول ډول اروايي ستونزې را پیدا کولی شي. دریم چې د خوب کمښت ده. د خوب په اړه ارواپوهانو او ډاکټرانو ډېرې زیاتې سپارښتنې کړي دي او د خوب اهمیت یې موږ او تاسو ته راپه ګوته کړی ده. د خوب اهمیت که په دې باندې وغږیږو دا ډېر زیاته. که چیرته یو انسان په پوره ډول خوب وکړي، یعنې 8 ساعته په 24 ساعتونو کې خوب وکړي، د ده په حافظه باندې ښه تاثیر لرلی سي. خصوصا هغه څه چې دی په ورځني ژوند کې یادوي یا تمرکز کوي یا له خلکو سره اړیکې نیسي، نو په حافظه باندې د خوب اثر خورا زیات دی چې باید با کیفیته خوب 8 ساعته وشي. پنځم، راځو خوراک ته. یو متل دی، البته الماني متل دی، چې ډیر خوړل د لوږې څخه ډیر زیانمن دي. که چیرته یو انسان ډیر خوراک وکړي نو دا په اعصابو باندې، په حافظه باندې بد تاثیر کوي، ځکه چې ډیر خوراک له امله انسان ګیډه، انسان په تنګیږي او خوب هم په سم ډول نشي کولی او بیلابیلې ناروغۍ پیدا کیږي چې په هغه کې د غوړو فشار لوړېدل دي، د وینې فشار لوړېدل دي، شکر د او ځینې نورې ناروغۍ دي چې د زیات خوراک څخه رامنځته کیږي. نو باید خصوصا د شپې له لوري له زیات خوراک څخه ډډه وسي ترڅو مو حافظه سالمه پاتې. شپږم، د نشه یي توکو کارول دي. د نشه یي توکو کارولو څخه عبارت له الکول، د هیروین دي، کوکاین دي، چرس دي او نور هغه مواد دي چې په ټولنه کې رواج دي او خلک یې کاروي. نو دا معلومدار خبره ده چې دا د انسان په حافظې باندې ډیر بد تاثیر کوي. که څه هم دغه توکي د 1 ساعت یا 2 ساعتو لپاره انسان ته آرامه خوشحالي ورکوي، خو د ټول عمر لپاره اعصاب له منځه وړي، چې له دې څخه باید ډډه وشي. اووم چې دا ورزش نه کول دي. که چیرته د ورزش ګټو ته موږ ځیر شو، د ورزش په اړه ډېرې سپارښتنې ډاکټرانو موږ ته کړي دي، ډېر ارواپوهانو سپارښتنې کړي دي چې په ورځ کې باید حد اقل نیم ساعت یا 1 ساعت موږ او تاسو تیز مزل وکړو، حد اقل یا جیم ته لاړ شو، هغلته سپورت وکړو یا نورې لوبې وکړو چې زموږ ذهن ته ډېره ګټه رسوي. ورزش که چیرته موږ او تاسو وکړو نو موږ با کیفیته خوب لرلی سو، او که چیرته با کیفیته خوب ولرو هغه د پر ذهن باندې، په حافظې باندې ښه اغیزه لرلی سي. اتم چې دی هغه انزوایي ژوند دی. ځینې خلک داسې وي چې له هیچا سره درسه نه لري، له هیچا سره اړیکې نه لري، ټولنیز ژوند یې نه خوښیږي، د خوښیو په مراسمو کې هغه ګډون نه کوي، د خپلو خپلوانو سره اړیکې نه پالي، نو هغه کس هم د اعصابو په ناروغۍ باندې زیات اخته کیږي. نو دغه یو څه چې دی په اجتماعي ژوند کې راشه درشه ډیره مهمه ده چې باید موږ او تاسو یې ترسره کړو. اتم، راځو دې ته چې د سهار ناشته نه کول دي. د سهار د ناشتې په اړه
ډاکټرانو موږ او تاسو ته ډېرې سپارښتنې کړي دي او تر ټولو غوره خوراک د سهار ناشته ده چې باید ترسره شي. که چیرې د سهار ناشته ترسره نه سي نو هغه په معده باندې ډېر بد تاثیر کوي، بد اغېزې کوي او که چیرې په معده بد اغېزې وکړي نو خامخا په حافظه باندې هم بد تاثیر کوي. نو د سهار ناشته ډېره مهمه ده او څوک چې د سهار ناشته نه کوي له ډول ډول ناروغیو سره لاس او ګرېوان وي. لسم راځو په تیاره کې پاتې کېدل دي. معنا دا چې ډېر خلک به تاسې لیدلي وي چې کله یو دفتر ته یو ځای ته ننوځي، سهار وختي ننوځي، نو هغه هلته یا کار کوي یا د کار نه کولو ترڅنګ په همدې ځای کې پاتې کېږي، یعنې د باندې نه وځي، د باندې لمر ته نه وځي یا قدم نه وهي یا له خلکو سره نه ګوري. نو دا ډول خلک هم د اعصابو په ناروغۍ باندې ډېر زیات اخته کېږي او کوشش باید دا وسي چې موږ او تاسې په کومه اداره کې کار کوو، دننه په کومه خونه کې کار کوو، نو کوشش باید دا وسي چې د ورځې په اوږدو کې د 10 دقیقو د نیم ساعت لپاره د بهر راووځو، له خلکو سره وګورو، لمر ویټامین ډي واخلو او همدارنګه نورې سپورتي کړنې ترسره کړو. نو درنو دوستانو دا هغه 10 موارد چې د اعصابو او حافظې په زیانمنولو کې رول لري. نو ځینې هغه کړنې دي چې باید ترسره سي او ځینې هغه کړنې دي چې باید ترسره نه سي. نو په دې هیله چې دغه لنډ معلومات ستاسو د ګټې وړ ګرځېدلي وي. ډېره زیاته مننه. درنو لیدونکو د ارواپوهنې او علمي معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ارواپوهنه او علمي معلوماتو چینل ستاسو په ژوند کې مثبت بدلون راولي.